السلام علیکم د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه دا وخت مو بخیر پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن دوشنبه د قوس د لندې د میاشتې 12مه د 2023 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 2 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړې درته سیر احمد سهیل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. کابل کې د قطر سفارت استازي د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست د قطر د سفر بلنه ورکړې ده. د ریاست الوزرا اداري مرستیال په رسمي سفر ازبکستان ته رسیدلی. متحده عربی امارات افغانانو ته د ویزې ورکړه اسانوي. او په غزه کې اسرایلی ځواکونو د هوایي بریدونو له امله لږ تر لږه 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. کابل کې د قطر سفارت استازي د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست د قطر د سفر بلنه ورکړې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمري کابل کې د قطر سفارت له استازي مردف علي القاشوطي سره کتلي او د افغانستان او قطر د ستراتیژیکو همکاري پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په خبرپاڼه کې وایي دغه کتنه کې د قطري سفارت استازي دغه وزارت سرپرست د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 14 او 15 قطر د سفر بلنه ورکړې. سو هغه په خبره له خپل قطري سیال سره د غیبات ته د افغان کاریګر د لیک په تړاو پر هوکړو خبرې وکړي. د خبر پاڼې له مخې مردف علي القاشوطي د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست د روانې دسمبر میاشتې په 13مه د غیبات د ملي ورځې په جشن کې د ګډون بلنه هم ورکړې ده. د ریاست الوزرا اداري مرستیال په رسمي سفر ازبکستان ته رسیدلی. د افغانستان اسلامي امارات د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي پرون د یو لړپوړي دولتي پلای په مشرۍ ازبکستان ته سفر وکړ. اسلامي امارات مرستیال ویان مولا حمدالله فطرت ویلي چې د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال جمشید خواجه یوف په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي امارات سفیر او نور استازو هم شتون درلود د یاد افغان پلای هرکلی کړی دی. سرچینې د معلوماتو له مخې دا سفر د ازبکستان د چارواکو په رسمي بلنه ترسره شوی او ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو چارواکي د کابل او تاشکند ترمنځ د سیاسي ټولنیزو اقتصادي او کلتوري اړیکو د لا پیاوړتیا پراختیا په هکله خبرې وکړي. مرستیال ویان همدارنګه هیله څرګنده کړه چې د یا سفر په پای ته رسیدو سره بعد د افغانستان ازبکستان ترمنځ اړیکې په بیلابیلو برخو کې د لا پراختیا عمومي او دواړو هیوادونو په ګټه به د پام وړ لاسته راوړنې ولري. متحده عربي امارات افغانانو ته د ویزې ورکړه اسانوي. په ابوظبي کې د اسلامي امارات سفیر بدرالدین حقانی وایي له دغه هیواد څخه غوښتي چې افغانانو ته د ویزې ورکړې په پروسه کې د اسانتیاوې برابرې کړي. د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت د بیان مرستیال ضیا احمد تاکل پرون پر ایکس یو پاڼه کې خبرې کړي او ویلي دي چې نوموړي یا د موضوع د متحده عربي اماراتو دولت له رئیس محمد بن زاید النهان سره په لیدنه کې کړي دي. نوموړي له النهان څخه غوښتي چې په متحده عربي اماراتو کې افغان بندیان افغانستان ته ولېږدوي. د خبر پاڼې له مخې دواړو لوریو د افغانستان پر ټولیز وضعیت وروستي بدلونونو او شته فرصتونو خبرې اترې کړې دي. او غزه کې اسرایلی ځواکونو د هوایي بریدونو له امله لږ تر لږه 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. هوایي بریدونه د غزې ښار شمال جبالیا کټوالو کم کې شوی دی. دا کسان تیر ماښام د اسرایل لوري د یوې شپږ پوړیزې ودانۍ په نښه کولو سره خپل ژوند له لاسه ورکړی دی
چارواکي وایي چې سیمه کې نه روغتیايي مرستې شتون لري او نه هم د ټپیانو او مړو لیږدولو لپاره امبولانسونه موجود دي. یو شمېر جسدونه د عامو خلکو او خپلوانو له لوري راویستل شوي او لا هم ځینې جسدونه تر خاورو او ډبرو لاندې دي. د رسنیو راپور له مخې اسرائیلي ځواکونو د کمال خان ادوان روغتون شاوخوا سیمه کلابنده کړې ده. په ورته مهال له تېرې ورځې راهیسې غزه کې اسرائیلو د هوایي بریدونو له کبله د مړو شوي کسانو شمېر له زرو پورته شوی دی. بلخوا قاهره کې مذاکراتي پلاوي هڅه کوي چې غزه کې اوربند ته لار هواره کړي. د حماس مذاکراتي پلاوي د اوربند لپاره نوې هڅې پیل کړي څو غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ پر اوربند هوکړه وشي. درنو اوریدونکو په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري غړۍ لوی العمل شه.